الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ډیرو قدرمنو مشاهدینو او مستمعینو، مسلمانانو، ورونو او خویندو میندو، زمونږ د دې حلقې موضوع ده آداب القرآن الکریم. د قرآن عظیم الشان آداب چې په څه شان مونږه قرآن کریم ولولو او راوایخلو، تلاوت یې وکړو او زمونږه تعامل د قرآن کریم سره په څه شان وي. د دې وجې نه آداب بیا خاص کر مسلمان مؤمن که نارینه وي که زنانه وي هغه باید مؤدب وي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې د آدابو په باره کې په بعضې صورتونو کې آداب ذکر کړي دي. لکه د مثال په طور الله سبحانه وتعالی په سورة الحجرات کې ګڼ شمېر آداب ذکر کړي دي او هر ادب په یا ایها الذین آمنو سره چې دا ادب د ایمان تقاضا ده، دا ادب د ایمان غوښتنه ده، دا ادب د مسلمان د شان سره ښایي. نو د دې وجې نه یو شاعر په خپل شعر کې وایي: از خدا خواهیم توفیق ادب، به ادب محروم گشت از لطف رب. الله نه وایي د ادب سوال کومه چې الله سبحانه وتعالی مونږ له ادب نصیب کړي. وایي ځکه بې ادب انسان دا د الله د فضل و کرم او لطف نه محروم وي. علماء کرام سلف صالحین د آدابو په باره کې لیکلي دي چې آداب وایي څه، آداب چې د اجتماع خصال الخیر فی العبد، په یو انسان کې د خیر او ښېګڼې صفتونه راجمع کېدل او د ښو صفتونو لرونکی دا مؤدب دی او په ده کې آداب دی. دغه شانته یو بل عالم هغه لیکلی دي چې آداب استعمال الخلق الجمیل. آداب څه دي چې ښایسته اخلاق یو څوک ولري او ښایسته چلند کوي، معاملات یې په ښایسته طریقې وي، اعمال یې په ښایسته طریقې وي. دغه شانته د قرآن کریم سره آداب هغه دا دی چې په ښایسته شان او په ښایسته طریقې سره د قرآن کریم سره برخورد وي. حافظ ابن کثیر په آدابو کې څه ګڼ شمېر آداب لیکلي دي د قرآن کریم د ویونکي لپاره، که هغه نارینه وي که ښځینه وي. خو هغه نه مخکې چې زه د آداب
د حافظ ابن کثیر هغه ستاسو خدمت کې عرض کم. دې نه مخکې په متقدمین علماو کې هغه علما چې هغوی محدثین دي، هغوی مفسرین دي، مستقل کتابونه یې لیکلي دي. تر دې امام بخاري رحمه الله الادب المفرد په ادب کې مستقل کتاب لیکلی. محدثینو په خپلو کتابونو کې کتاب الاداب یا باب الاداب کتابونه ذکر کړي دي، دارنګه ابواب ذکر کړي دي، فصلونه او بحث په خپل کتابونو کې هغه تالیف کړي، تصنیف کړي دي. د دې وجې نه عبدالله ابن مبارک رحمه الله د ادب په باره کې فرمایلی دي مونږ لږ ادب ته ډېر ضرورت لرو په نسبت هغه ډېر علم ته. یعنی لږ علم هغه کافي دی چې ورسره ادب وي، خو چې ډېر علم ولري ادب پکې نه وي نو دا نقصان دی. د دې وجې نه قرآن کریم سره خاص کر ادب کول پکار دي. او بیا دا د الله کتاب دی، د لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته او بیا د اسمان دنیا نه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازله شوی. او بیا دا قرآن کریم زمونږ او ستاسو مؤمن به دی، بغیر د قرآن کریم نه ایمان نه صحیح کیږي. نو ځکه دا زمونږ او ستاسو مؤمن به دی، د قرآن کریم به د آدابو ډېر خیال ساتو او ډېر به توجه ورته کوو. په دې باندې مستقل تألیفات چې د قرآن کریم آداب ذکر شوي دي، علماو کرامو مؤلفات او تصنیفات لري په دې هکله. لکه امام نووي رحمه الله هغه یو کتاب دی په نامه د التبیان فی آداب حملة القرآن. هغه داسې څه آداب ذکر کړي په لسګونو ادبونه، په لسګونو د پاره د طالب العلم او د پاره د معلم چې څوک قرآن کریم زده کوي او یا د قرآن کریم تلاوت کوي او یا د قرآن کریم اغستل په لاس کې را اخلي، د هغه دپاره آداب څه دي. دغه شانته د استاد دپاره چې کله دی بل چاله قرآن ښیي او دی استاد وي، مدرس وي، د قرآن کریم ښودونکی وي، د قرآن کریم مربي وي د خلکو، د هغه دپاره هم په لسګونو آداب ذکر کړي دي. دغه شانته مخکې علماو کې معروف مفسر حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې چې هغه تفسیر مشهور دی، په تفسیر د ابن کثیر اصل نوم دی تفسیر القرآن العظیم. هغه 4 مجلده کې معروف تفسیر دی. هغه کې د قرآن کریم آداب ذکر کړي دي چې ګڼ شمېر آداب دي د قرآن کریم دپاره. که هغه طالب العلم دی، که هغه مدرس دی، که هغه عام ویونکی لوستونکی تلاوت کوونکی دی، که هغه نارینه وي که زنانه وي، مشر وي کشر وي، عامي وي خاص سړی وي، نو هغه دپاره د آداب ضروري دي چې په دې باندې عمل وکړي. یو د آدابونه لوی ادب هغه دا دی چې قرآن کریم دپاره هغه دا اودس الوضو. قرآن کریم به لاس کې نه راغلي، منګرم په اوداسه به یې راخلي. ځکه قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون. قرآن کریم ته لاس نه وروړي منګرم هغه خلک چې هغه پاکیزه وي او طهارت لري. د دې آیت ګڼ توجیهات دي، خو یوه مشهوره توجیه هغه دا ده چې قرآن کریم هغه په اوداسه سره را اخلي. دویم ادب هغه دا دی چې قرآن کریم چې کله یو سړی تلاوت کوي، هغه نو د قرآن کریم د تلاوت نه مخکې مسواک ووهي، ځکه دا مسواک کې ډېر خیر وي. دا مسواک د پیغمبر علیه السلام په کومو ځایونو کې چې استعمال کړی، یو دغه ځایونو نه هغه د قرآن کریم د تلاوت په محال باندې
چې قرآن کریم تلاوت شروع کوي نو باید مسواک او سواک هغه ووایي، استعمال یې کړي. دریم ادب د آدابونه هغه دا دی د قرآن کریم چې ښایسته پاکې جامې دې وي، په ښایسته حلیې سره، په ښایسته هیئت سره هغه ناست دی او قرآن کریم دپاره د ښایسته جامې اچولې وي. بل ادب د آدابونه هغه څلورم ادب کې راځي، هغه دا دی چې ان یستقبل القبلة، قرآن کریم چې کله ته تلاوت کوې نو مخامخ به قبلې ته کینې. دا د آدابو څخه یو ادب دی. پنځم ادب هغه دا دی چې کله د قرآن کریم تلاوت کوې، د تلاوت په منځ کې تا ته حوصله درغی، څوک او ګرمۍ ورته وایي، نو په دې محال به د قرآن کریم تلاوت بند کړي او حوصله به هغه وباسي، او داسې نه چې حوصله خلو دې وازئ او د قرآن کریم تلاوت تا شروع کړی وي. نو دې وجې نه هغه ته په لغت عربي کې تثاؤب وایي، او بعضې پښتو تعبیرو کې مونږ حوصله ورته وایو. او شپږم ادب هغه دا دی چې کله د قرآن کریم تلاوت څوک کوي، د قرآن کریم د تلاوت په محال او وخت کې به انقطاع نه راولي په یو خبرې سره. لکه یو سړی ناست دی تلاوت کوي او په دې وخت کې ته تلاوت بند کړې او ایسته هغه ته خبره شروع کړي چې پلانی شی راواخله، نو دا نه یې پکار. تلاوت نه ځان فارغه که او بیا د بل چا سره خبرې کوه. که ضرورت وي، حاجت وي، نو هغه عذر و حاجت و ضرورت هغه ترې مستثنا دی. او بل دا چې کله د قرآن کریم تلاوت څوک کوي نو د قرآن کریم د تلاوت په محل باندې ادب به دی چې ته به استماع کوې، یعنې غوږ به ورته باسي. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن کریم لوستلی کېږي نو د لوستلو په محل باندې قرآن کریم ته غوږ کېدی، او غوږ کېښودلو نه وروسته بیا خاموش کښېنئ، ځکه یو استماع ده یو انصات دی، په دې دواړو کې فرق دی، نو ځکه یې دواړه ذکر کړي دي. نتیجه به دا چې الله به په تاسو باندې رحم وکړي. بل د قرآن کریم د آدابونه یو ادب دا دی چې کله قرآن کریم تلاوتوي نو ته به حاضر الذهن وي، ذهن به دې برابر وي، توجه به دې موجوده وي. ځکه قرآن کریم چې څوک لولي په توجه باندې لولي، په اهتمام سره لولي او قلب حاضر وي، نو یقینا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا قرآن کریم نه هغه څوک عبرت اخلي، پند اخلي، من کان له قلب او القى السمع وهو شهید، چې غوږ قرآن کریم ته ایښودلی وي یا د قرآن کریم تلاوت کوي خو زړه حاضر وي، ذهن حاضر وي، توجه برابر کامله وي. بل دا چې د قرآن کریم د لوستلو په محال باندې تفکر او تدبر دا ډیر ضروری ده. افلا یتدبرون، الله قرآن کریم کې فرمای آیا دوی ولې سوچ نه کوي په دې قرآن کریم کې؟ د دې وجې نه تدبر دا یو مستقله بندگی ده په قرآن کریم کې. همدا وجه ده چې الله سبحانه وتعالی فرمای والذین اذا ذکروا بآیات الله لم یخروا علیها صما وعمیانا. وای کله چې په دوی باندې قرآن کریم لوستلی کېږي نو دوی په دغه مخ کې اسې تیریږي نه په دې قرآن کریم، اسې ځان کوڼ کي او یا ځان ړوند کي، بلکې تعقل کوي پکې، تفکر کوي پکې، تدبر کوي پکې، سوچ کوي پکې چې الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې ماته څه ویلي دي. بل ادب د آدابونه
هغه دا دی چې د قرآن کریم آیت د وعید راشي نو دی په دې وخت کې هغه پناهي غواړي په الله سبحانه وتعالی او کله چې آیت د رحمت راشي آیت د بشارت راشي د جنت راشي د الله سبحانه وتعالی ته سوال کوي چې الله مالا جنت راکړي او جهنم وي یا الله مالا پناهي راکړي په دې باب باندې ګڼ شمېر احادیث دي او بل د آدابو نه یو ادب دام دی چې قرآن کریم به په ځمکه نه ږدي د قرآن کریم او مصحف شریف سره به کمال ادب کوي او بیا خاص کر بل د آدابو نه دام دی چې قرآن کریم کله تلاوتوي نو کلاو به یې نه پرېږدي چې قرآن کریم ته تلاوت بس کړي او همداسې کلاو او خلاص پاڼې هغه پرېږدي بلکې قرآن کریم به په اوچت ځای ږدي د بالښت د پاسه به یې ږدي یا نن سبا ریل دی پلاستیکي یا د لرګیو د هغې د پاسه به یې ږدي او بیا به چې کلاوی چې تلاوت دې بس که بیرته به یې بندوي بل د قرآن کریم د آدابو نه یو ادب هغه دام دی چې داسې نه چې د قرآن کریم ځینې آیتونه په جهر وایي او ځینې په خفیه وایي بلکې چې کله د قرآن کریم شروع که په جهر نو په جهر وایه دا نه چې بعضې په جهر بعضې په خفیه دا هم وایي خلاف د ادب دی دې وجې نه د قرآن کریم په لوستلو کې احتیاط به دا کوي دا هم د آدابو نه دی چې لا یقرأ فی الاسواق بازارونو کې به قرآن نه وایي پلیتو ځایونو کې به قرآن نه وایي غلطو ځایونو کې به قرآن کریم نه وایي بلکې د قرآن کریم د تلاوت ځای بهتر ځای هغه چې د جمعتونه دي او بیا په لمانځه کې په قیام اللیل کې په نوافلو کې او په خپل کور کې دفتر کې دکان کې پاک ځای کې به د قرآن کریم ته تلاوت کوي نو دې وجې نه چا چې د دې آدابو خیال وساته الله سبحانه وتعالی به هغه دنه راضي وي او دغه شان به د قرآن کریم نه دی مزې اخلي خوند اخلي تلاوت نه به خوند اخلي او د قرآن کریم د لوستلو نه به لذت وړي دې وجې نه د قرآن کریم په رابطه راځي چې قرآن کریم د آدابو نه یو ادب دا دی چې په تواضع سره په دل شکنۍ سره او په ډېر عاجزۍ سره به قرآن کریم ته کینی ځکه چې چا تکبر په حالت کې قرآن راواغسته یا ځان یې غټ وګاڼه د قرآن کریم تفقه او تدبر او تعقل نه کاو نو دا امام زرکشي په خپل کتاب کې علوم القرآن دغه یو کتاب دی العرفان فی علوم القرآن هغه وایي چې چا کې تکبر وي او یو څو بیماری وي آداب پکې موجود نه وي نو هغه د قرآن کریم نه فایده نشي وچتولی هغه وایي وعلم انه پوشه په دې خبره باندې لا يحصل للناظر فهم معانی الوحی وایي پوشه په دې خبره چې ته د قرآن کریم نه فایده نشي وچتولی ځکه دا وحی ده په معنا یې نشي پوهېدلی حقیقتا منګرم چې ته د قرآن کریم د آدابو خیال ونه کې تعقل پکې ونه کې تدبر پکې ونه کې عاجزي ونه کې د تواضع په حالت کې روان اخلي نو بیا به د قرآن کریم د اسرارونه او د علومو نه به محروم وي خاص کر چې د چا وای په زړه کې او په شخصیت کې یو څو بیماری وي یو د هغې نه یې بدعت ښودلی بدعتي سړی د قرآن نه فایده نشي اوچتولی دویم دا چې یو سړی مصر وي په ګناه باندې ګناهونو ته اړم وي توبه نه باسي یکې بادیګرې ګناهونه کوي دریمه بیماری په قلب کې کبر وي اگر که کبر مثقال ذره د یو ذرې په اندازه وي دا هم د قرآن نه فایده نشي اوچتولی څلورم هغه کې هوا وي خواهش پرستی وي او په خواهش پسې روان وي دا هم د قرآن نه فایده نشي اوچتولی او بل پنځم حب الدنیا د دنیا سره مینه وي محبت وي
دا هم د قرآن نه فایده نشي اوچتولی او نه د قرآن هغه اسرار به دته معلوم شي. او بل شپږم دا بیماري ښودلې چې یو کس وي هغه غیر محقق وي، تحقیق نه کوي، تفتیش نه کوي او تفکر و تعقل نه کوي، نو هغه هم د قرآن کریم د علومو نه نشي فایده اوچتولی. اومه بیماري یې ښودلې چې ایمان یې ضعیف وي، کمزوری. باید خپل ایمانونه موږ په قرآن کریم جوړ کړو. قرآن کریم پیغمبر علیه السلام به په دعا کې ویلې اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. یا الله قرآن کریم زمونږه پسرلی وګرځوه د زړه، او قرآن کریم سره مینه پیدا کا. نو دې وجې نه قدرمنو مستمعین و مستمعات، دا یو څو آداب و چې ما د حافظ ابن کثیر په حواله د هغه د تفسیر نه چې هغه په خپل تفسیر کې هغه آداب ذکر کړي دي، ما مشت نمونه خروار یو څو آداب هغه ذکر کړه. الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو ته په دې آدابو باندې عمل نصیب کړي چې موږ د الله د کتاب ادب وکړو، احترام یې وکړو او تعظیم یې وکړو او په ښه شان سره یې راواخلو او تلاوت یې وکړو. او دا هم د قرآن کریم آداب نه دی چې په پوښونو کې ونغاړو او دارنګه په میاشتو میاشتو په کپړو کې راتاو کو او دوړې پې پرتې وي او نه یې تلاوت کوو او نه یې را اخلو او نه یې کولاوو او په تاقچو کې د تبرک دپاره ایښي وي او عقیده هم دا لرو چې دا یو ډېر اوچت کتاب دی، خو عمل نه پې کوو، تلاوت نه کوو، کولاوو یې نه، نو دا د قرآن کریم ادب نه دی، بلکې دا د قرآن کریم سره بې ادبي ده. الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو په دې آدابو باندې پوه کړي او عمل نصیب کړي. تر بلې حلقې پورې په الله سبحانه و تعالی سپارم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.